ساحل صاحب خو د دې خاورې داسې استازی دی یو داسې ترجمان دی چې هغې ته موږ په ژوند کې کلاسیک ویلی شو دا ژوندی کلاسیک دی ساحل صاحب د ژوند ژوندی کلاسیک دی چې شپېته کاله مخکې څه ویلي وو 50 کاله مخکې څه ویلي وو 40 کاله مخکې څه ویلي وو 40 کاله وروسته چې کوم صورتحال راپېښېږي په هغې د ساحل صاحب خبره یا د ساحل صاحب احساس یا تخلیق دا به یو شان معنی ورکوي یا هغه معنو کې یو پراختیا راځي هغه معنی بدلېږي نه کوم ساحل صاحب بیان کوي ساحل صاحب د ژوند ترجمان دی د ژوند ترجماني نه ختمېږي ما ته ښکاري داسې چې د ساحل صاحب د ژوند ترجماني دا او د هغې منزل دا دلته د ژوند پرستۍ علامه پښتونخوا د مختلفو سیمو نه شاعران او په شعر و ادب مین او ادیبان راغلي دي د ساحل صاحب مینوال راغلي دي په دغه پروګرام کې ګډون کړی دی او دا یو ډېره ښه خبره ده ډېره ښه خبره ده چې په پښتنو کې دغه شعور عام کېږي او عام دی عام شوی دی چې خپل اتلان په ژوندوني باندې ستایي او خپل اتلان نازوي نو دا یو ډېره لویه خبره ده او د خوشحالۍ خبره ده څه وخت مخکې به موږ خپل اتلان د مرګ نه پس ستایله او هغوی به هڅوله نو هغوی په قبرونو به ګمبتونه جوړوله خو دا یو ډېره ښه او د خوشحالۍ خبره ده چې دغه پښتنو کې په دغه لیکوالانو کې په شعر و ادب په مینوالو کې دومره شعور راغلی دی چې دغه خپل لیکوالان خپل اتلان په ژوندوني نازوي او د هغوی په درناوي کې تقریبونه را جوړوي نو دا ډېره لویه پروګرام دی نو د دنیا ډېر لوی کسان او شاعران هم تېر شوي دا نور هم ډېر دي خو نن دا خوندوره غونډه چې کوم دا ځای کېږي د دغه جشن دی نو دا یو ډېر لوی سړی دی یو ډېر اهم کردار په دې معاشره کې ادا کوي خاص کر د پښتنو په معاشره کې چې دا د پښتون شاعر دی او د پښتو خبرې په حواله خبرې کوي ځکه پښتانه نن د قدرې په سواد کې راوښتی دی او ګڼه ده چې دا زموږ د شریک وي زموږ د ټولو پښتنو شاعر دی دا یوازې د یوې سیمې د یو ځای نه دی کوم دی چې پښتو وایي هر ځای چې څوک پښتو وایي دا به ساحل صاحب پېژني که نور هېڅ نه شي خو د ساحل صاحب یو دوه شعرونه به هر یو پښتون ته یاد وي